د کابل حکومت مشر اشرف غني د تازه ګمارنو په لړ کې د 5 ولایتونو لپاره نوي والیان ټاکلي. د سیمهییزو ارګانونو د خپلواکي ادارې له اعلامیو سره سم اشرف غني د لوګر ولایت پخوانی مرستیال والي تورن جنرال محمد نبی احمدزی د زابل، د دایکنډي پخوانی والي سید انور رحمتي د بامیانو، د اطلاعاتو او کلتور وزارت معین محمد اجمل شاپور د لوګر، جنرال نور محمد کوهنور د غور او محمد ضیا همدرد د دایکنډي د والیانو په حیث ټاکلي. دغه ګمارنې داسې مهال په رسمي ډول اعلانیږي چې د سیاسي هوکړې لاسلیک ته د غني او عبدالله د نږدې کېدو خبرونه ورکول کیږي. که څه هم د دې هوکړې جزئیات په رسمي ډول خپاره شوي نه دي، خو ویل کیږي عبدالله د یو شمېر ولایتونو لپاره د والیانو د ګمارنو واک له غني اخیستی.